د اشرف غني تازه او نوی پیغام دا چې څه ویلي دي ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ولسمشر غني د افغان کډوالو ستونزې په تړاو په خپل پیغام کې ویلي د طالبانو اداره چې په بهرنیو مرستو متکی ده او د مهاجرینو راتګ له نوي بحران سره دغه اټکا نوره هم ډیروي او دغه وضعیت په افغانستان کې موجوده بحران لا پسې جوړوي او دغه ستونزې حل لپاره له خپلو کورنیو امکاناتو او ګډ کار ته اړتیا ده. ولسمشر غني زیاته کړې افغانستان نور نه د جهانیانو د پام په مرکز کې دی او نه د نړۍ ولسونو یا حتی هغه هیوادونه چې پخوا یې د طالب حرکت ملاتړ کاوه د افغانانو لپاره د کومې اساسي چارې یا د ستونزې د حل په فکر کې دي. له طالبان سره د هیوادونو مخکنی روابط د هماغو شرایطو او خاصو معاملو لپاره و چې هغه مرحله نوره پای ته رسېدلې ده. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.